سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ له تورخم څخه بیړنی عاجل او مهم خبر دا چې تورخم کې د ملایقو ځواکونو تازه څه کړي جزئیات سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تورخم کې د 15 ټنه کرومایټ ډبرو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د تورخم استخباراتو مدیریت له لوري په تورخم کې 15 ټنه د کرومایټ ډبرو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د تورخم استخباراتو مدیر محمد اقبال تکل ویلي چې وړمه شپه په یو باروړونکي موټر کې 15 ټنه کرومایټ ډبرو د قاچاق مخه نیول شوې ده چې غوښتل یې له هیواده بهر ته انتقال کړي. تکل زیاته کړې چې دغه ډبرې له هیواده بهر ته په جعلي اسنادو انتقالېدلې چې له څېړنې وروسته یې اسناد جعلي او د انتقال مخه یې ونیول شوه. نوموړي وویل په دې تړاو یو تن نیول شوی دی چې اوس مهال تر څېړنو لاندې دی. بلخوا اردوغان وایي اوکراین د ناټو د غړیتوب مستحق دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي اوکراین د ناټو د غړیتوب مستحق دی، خو تر څنګ یې د کیف څخه دا هم غوښتي چې د مسکو سره د سولې خبرې وکړي. اردوغان دا څرګندونې فورون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره د لیدنې پر مهال کړي دي. سره له دې چې اردوغان د روسیې او اوکراین ترمنځ خپل ځان بې پرې منځګړی بولي، خو له یوې خوا یې د یرغل څخه وروسته د روسیې سره سوداګریزې اړیکې پراخه کړي دي او له بلې خوا یې اوکراین ته بې پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړي چې د جګړې په لومړیو اونیو کې یې د دې هېواد سره مرسته وکړه چې پرې نږدې روسي ځواکونه کیف ونیسي.